سلامونه نیکې هیلې احترامات موږ منئ راغلي نن د نورعلي کامیاب صاحب خواله غواړو چې یو غزل نیم ریکارډ کړو. کامیاب صاحب څه به ورته ډالۍ کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالحق ساقي صاحب د ټولو نه وړاندې خو زه ستاسو ډېره مننه ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ او په دې لنډ تنګ وخت کې موږ له موقع راکړه. نن یقینا ټول خلک چې دي نو هغه نوازګار دي نن سبا څوک هم دغه چا له موقع نه ورکوي یا چا خواله نه ځي، خو زه تاسو ته چې سلام پیش کول غواړم چې تاسو په دغه لنډ تنګ وخت کې دغه د فیسبوک پاڼه ژوند او یاران هغه په دې باندې کار شروع کړی دی. بیا دغه شان مختلف ویډیو زه ګورم چې په هغې کې تاسو اپلوډ کړی او نن هم پکې دا هم یو هڅه یو کوشش وکړو چې د مرکې یو کوشش هم وکړو. د هغې هم یو جهان مننه، بیا د مینوالو د کتونکو هم یو جهان مننه کوم. او شاید چې لکه ستاسو زیات مینوال هغه به ما پېژني د فیسبوک د لارې د یوټیوب د لارې، خو بیا هم یو تازه کلام ورسره شریک کړم. کلام څه په دې ډول دی چې وایه اشنا په کم خاطر دې پرېښودو ځمکې ته، وایه اشنا په کم خاطر دې پرېښودو ځمکې ته، د یو بېوسه زړه دې څنګه غورځوو ځمکې ته. ډېر مننه. او بیا خو قارون هم په ځان پوهه شو توبه یې ویسته، بیا خو قارون هم په ځان پوهه شو توبه یې ویسته، چې را نازل پې شو عذاب ننوتو ځمکې ته. بیا خو قارون هم په ځان پوهه شو توبه یې ویسته، چې را نازل پې شو عذاب ننوتو ځمکې ته. او دا ځمکه څومره د نهره چې مړه پې نه شوه، دا ځمکه څومره د نهره چې مړه پې نه شوه، څومره بلها وینه شوه توی د پښتنو ځمکې ته. نه دا ځمکه څومره د نهره چې مړه پې نه شوه، څومره بلها وینه شوه توی د پښتنو ځمکې ته. او بل شعر دی پکې چې هغه مجرم ګڼلی کېږي چې څوک مینه کوي، هغه مجرم ګڼلی کېږي چې څوک مینه کوي، چې محبت ګناه ده بیا سله راتلو ځمکې ته. مننه. او هغې سړي هم نن په خپله ځمکه سر وبایلو، هغې سړي هم نن په خپله ځمکه سر وبایلو، هغه د حد نه چې سیوا خوشحالېدو ځمکې ته. ډېره مننه. او هغه په خپله شرمنده شول ټیټې سترګې لاړل، هغه په خپله شرمنده شول ټیټې سترګې لاړل، څوک چې راغلي وو زموږ د ازمرو ځمکې ته. وایه ارمان دې پسې کړی و که نه و کړی، وایه ارمان دې پسې کړی و که نه و کړی. انورعلي کامیاب چې خلکو درنه وړو ځمکې ته.